اطمینان لیدم لیکن همراش دریم آواز چه بدیم نو چې بیخي موږ په دې دنیا پیدا شوي نو خو دې ژوند نه خو موږ ته مرګ ښه دی د مهال موږ یو بل بېوزله کورنۍ ته راغلي وو چې د نږدې نه ورسره لیدنه وکړو او له دې د مشکلاتو درد نه ځان خبر کړو السلام علیکم او راځي راځه اجازه ته راځي बच्ची वाई बाबा जान में मोर चल थलाड़ो چې الله موږ ته ادرس راکړه نور د دغې خورګانو پوښتنې ته موږ راغلو چې دې د غږ موږ تاسو ته ورونو چې بهر پراته استئ که د افغانستان کې شتمنۍ لرئ نو له موږ دغه ځپېدلې خور حالات به تاسو وګورئ او موږ تاسو پورې ورسوو ښې خورې مشکلات شته چې دی خورې مشکلات مې دی چې صاحب چې کونډه یم شپږ دانې مې لورګانې دي یو دانه مې زوی دی هغه شټرینګیانې ډکوي دغه خیمه کې پرته یم دغه چوپال کې پرته یم ټوله ورځ خیر ټولوم او یوه دانه لور مې قرضونو کې واده کړه قرضه وړو رانه ویوړه یوه مې د الله په رضا ورکړې نور هېڅ شی نه لرم ورور نه لرم پلار نه لرم تره نه لرم خیر خیرات خیر ټولوم او دې کوڅو کې یتیمان دي ته لیکن همراش درېیمه ورځ چې ولاړ چچان لرو لیکن همراش خیلی بچه‌انو خوږېږي ته څه خیرې دي یو روپۍ راسره نشته صابون ورغلم دوکانې پرې ومینځم ټوله ورځ ګرځم راګرځم هېڅ شیان راته څوک نه راکوي دا یتیمان دي دغه چوپال کې نه شیشه نه ویټري پاک اوس په هغه سره ځمکه څملو هېڅ شیان نه لري تاودي وبسکو یوه روپۍ راسته دغه چرګانې هګۍ که مدانه وکړي څوک په 10 روپۍ ملا اخلي 10 روپۍ خپله ما یا وچه ډوډۍ کوم ځای کې را ډوډۍ کې پیسه حیوانان خوري نور هېڅ شی هېڅ مې غوسه نه کېږي ورځ تر بېګا بازار کې ګرځم هېڅ شی راته څوک نه راکړي افضل ښه سبقونه وایي دا بچیان مې زه له خدای پاک نه قربان شم د دې عمر به په موږ انصار کوي حاجي صاحب داسې ولېږه داسې تنده داسې ناره بل رقم ته راباندې تېرېږي په دې ژوند خو زه داسې خفه یم زم چې زه خدای پاک نه بیا پیدا کړی چې شی به کم شوی ډېر اریان دریان شته حاجي صاحب خو د چا یو بل طرف ته مخ یم یو طرف ته مخ نشته کومسې لاړه شم تا نه راکرځوه ما نه راکرځوه د دوکاندار قرضدار وم دي ډاکټر قرضدار وم دي صابون قرضدار د هر شي قرضدار وم قرضدار وم بیا یو سړی راغی هغه راته ویل زموږ به دې دا قرض لړ کړو ما ویل ښه زه صحیح ده خدای در سره ښه وکړي چې دا پر 1000 روپۍ راکړه یا 2000 روپۍ چې قرض نه لاندې کړه درېیمه ورځ راغله لورې رانه وکړه څو بچیان دي دې تعلیم دې پې کړی نه ده دی کړی چې شته دې پې نه دی کړی دا دانې خو واده دي او دا 4 پاتې دي زه ویشټرینګیانې ډکوي هغه چې تعلیم وکړي 50-60 روپۍ ما ته به مزدوري څوک وکړي دغه ځان سره بیا یې خیر خیرات راټولوم دا وړکۍ د دوست سره پرېږدم نشته د روپۍ را سره نشته درس هم په پیسو ویل کېږي زه داسې اریانه یم 5 روپۍ نه لرم
له تاسو ورونه چې په بهر پراته دي په خارجو کې او په څه کې په افغانستان کې چې شتمنۍ لري د په دې دونه ستا غوښتنه څه شی دی؟ چې زما د غوښتنه ده چې په خېټه هم لږ ماړه کړي لږ مرسته راسره وکړي لږ وړو غوړي راته راوړي لږ چې اوبه راته راوړي دا جناکۍ مې دي لږه قرضه وړې یم لږ په سر پټ شو پته نه په ځمکې تورې ګرځم وختې مې وسوې اوس مې دغه چپټکې دغه ښځینه راواخیستې په پښو مې کړې تلې مې وسوې کله پردي کالي اغوندې وشکېدلي ګرځم څوک زاړه کالي راکړي داسې که په ارمل کې دي که دلته دي خدای دې ورته ډېر تېر ورکړي وږی دې موړ دې زړه خبر نه دی موړ دې وږي دې زړه خبر نه دی یو لږ راوړل شو او له خپل همزولي چې ګوري یا خپل نور د خورګان یا شتمنه والا چې ګوري څومره ته دردېږي څومره رنجېږي ډېر خفه کېږو پلار هم نشته ورور مې د وړوکی دی هغه هم د سرکه کې شترنګیانې ډکوي دوه خویندې مې رانه قرضدارانو وړي چې شی هم نه لرو پردي خو شی اچو او دا خرڅو شی نه الو او شی هم نه لرو چې دا همزولي هم کالیګانې کوي موږ هسې خفه کېږو چې شی هم نه لرو نه پلار لرو چې موږ ته کالي والي نو چې بیخي موږ په دې دنیا پیدا شوي نو خو دې ژوند نه خو موږ ته مرګ ښه دی او دغه اول ځل دی چې راغلی ما چا پوښتنه نه ده کړې چا راپس دروازه هم نه ده خلاصه کړې ډېره مننه الله پاک م ګلې ګلزار کا که دلته یې خدای هم پاچایان کا که هلته یې خدای دې در باندې داسې وخوړل کړي لکه د مور شو دي خدای دې هېڅکله هم بدرنګه مه کوه خدای دې در سره ډېر ښه وکړه دغه غږ تاسو ته رسول پر موږ باندې له تاسو او د هېوادوالو د شتمنان خلکو حق و موږ تاسو ته د دې د غږ در ورسو دغسې حالات کې قرار لري له موږ خویندې او له موږ میندې له موږ بچیان نور کوښښ وکړئ ورونو چې د الله د رضا څه چې وسي استی دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ د خپل خویندو سره له موږ پر دې فیسبوک پاڼه کې له موږ لمبر د حاجي نور خیریه بنسټ هم شته دی دغه مرسته څومره چې وسي وي تاسو یې راوارسوئ چې دغه کورنۍ او دغه خویندو میندو ته موږ راورسوو ناسته د کوټه کې ژړې یوه تور سړې ده چې هر سرحد یې رکې ژړې یوه تور سړې ده چې هر سرحد یې رکې ژړې د یتیمانو سره ناسته د کوټه کې ژړې یوه تور سړې ده چې هر سرحد یې رکې ژړې